زبیر رضی الله تعالی عنه واقعه راوړي چې زبیر رضی الله عنه وفات کېده په ده 100 لاکه درهمه قرض و 100 لاکه درهمه. بچی راوغوښت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې بچیا په ما باندې قرض ډېر دی او زما غم دا دی بل غم مې نشته خو قرض پر دی رامنې پاتې دی. د عبدالله ابن زبیر د زبیر رضی الله عنه قرض په دې وجه و چې دا ډېر امین انسان و خلکو به ورسره پیسې کېښودلې امانت. ده ویل امانت یې مږده ځکه که امانت زما نه هلاک شي تاوان یې نشته قرض یې راکه که زما نه هلاک شي نو ستا ته به زه به یې سبا در کومه که امانت یې کېږدي او یو افت راشي او مال یې وخوړو نو ستا په ما نه رسېږي. د امانت قانون دا دی چې یو سړي سره د امانت پیسې کېښودې او هغه په حفاظت کې کوتاهي نه ده کړې د الله په فیصله بس قدرتي آفت رالی او ته هلاکې شوې ستا پې تاوان نشته مګر که هغې په حفاظت کې کوتاهي کړې وه بیا دې ته رسېږي. نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه به ورته ویل چې مال قرض راکړه داسې نه چې پیسې دې هلاکې شي داسې خیرخوا قوم و ځکه الله رب العالمین په ژوندي د جنت زیری ورته رالیږلی. نو دې کې هغه پیسې به راواخیستلې ده به د خیر په کارونو کې خرچ کولې 100 لاکه درهمه دې قرضداره شوی. په دې وخت کې دی وفات کېږي. د وفات په حالت کې د جمل جنگ چې کله شروع شو دغه حال دی. بچي ته وایي بچیه زما داسې امید دی چې زه دې جنگ کې به یو څوک ظالم مړ کېږي او څوک مظلوم او زما یقین دی چې زه به مظلوم مړ کېږم خو زه دې قرض ته مې سودا ده ته به راشې دا قرض به راجمع کړې زما په پلاني ځای کې ځمکه ده دا به خرڅه کړې او که چېرته قرض کې یو ځای کې قرض کې تنګ رالی زما د مولا نه به یې وغواړې. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمای وی ما ورته وویله چې ستا مولا څوک دی وی الله د الله نه به یې وغواړې چې کله یو ځای کې بند راتلی نو الله ته به چغه وی. دی وقت کې د الله فیصله شو چې زبیر رضی الله عنه وفات شو. حکیم ابن حزام رضی الله عنه خواله رالی ویل وراره زما په دې ورور څومره قرض دی نسبي ورور نه دی اسلامي ورور دی. هغې ویل چې 100 لاکه ویل 100 لاکه خو تاسو نه شئ ادا کولی زه د څونه کومک وکړم وی فی الحال ضرورت نشته ویل ځکه ضرورت پېښ شه ما ته به ووایې. عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه ورباندې قرض و نو ورته وویله چې که ته غواړې زه به یې درته معاف کړم ویل نه ویل که غواړې خیر دی دا نور قرضونه مخکې خلاص کړئ زما هغه وروسته ویل نه قرض دې وایه. وی دې وخت کې موږ ځمکه خرڅه کړه بعضې قرضونو کې چې به بند راتلو نو اواز به م کوو چې یا مولا الزبیر اقض عنه ای د زبیر ربه موږ ته یې ته راښودلی یې قرض وله ادا که. الله به غیبي امداد وکړو قرض به الله ادا کړو تر دې پورې چې دا ټولې پیسې هم خلاصې شوې او د دې سره سره چې دی زمونږ میراث هم ډېر لرې حده پورې ورسېده ډېر لرې حده پورې. وجه څه وه ځکه چې دی د مسلمان مال اخیستلی و په دې نیت باندې چې د مسلمان د مال حفاظت وکړم او ادا یې کړم په دې وجه ته امانت نه اخیسته قرض یې ته اخیسته الله د هغه نه مال ادا کړو. یرید اداءها ادى الله عنه د ده مال ځمکه دومره نه وه چې ټول قرضونه دې پې ادا شي الله پکې برکت وغورځو برکت پکې رب العالمین وغورځو.